د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود تړون له یوې امریکایي لابي شرکت سره احمد مسعود له امریکایانو سره تازه تړون ترسره کړو. دا چې د تړون موخه څه ده بشپړ حال له موږ سره وګورئ. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. احمد مسعود چې د پنجشیر د جبهې مشري کوي او لا هم طالبانو ته له تسلیمېدو ډډه کوي، په روسیه کې منع دی. هغه په دغه بیانات کې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د رامنځته کېدو غوښتنه وکړه او ویل هغه پوځ چې یوازې د افغاني ټولنې د یوې برخې استازیتوب کوي غیر عملي دی او ناکام بشي. مسعود د طالبانو لخوا د ځینو قومونو او ښځو بې غوري ته د اشارې په طرز کې زیاته کړه. د افغانستان تاریخ ثابته کړي چې د ټولنې یوې برخې پر بنسټ د حکومت د جوړولو او پر ټولو خلکو تحمیل کول یې اغېزدي دي. نوموړي همداراز پر طالبانو غږ کړی دی چې باید د زموږ خبرو ته غوږ کېږدوي او زموږ غوښتنې ومني. هغه غوښتنې دا کړې دي چې باید افغان ښځو ته خپل حقونه وکړي او درناوی ولري او نه یوازې جلا نه وي بلکې د نړۍ له ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې ولري. دا په داسې حال کې ده چې تېرې میاشتې په پای کې طالبانو د پنجشیر واک په لاس کې واخیست، په داسې حال کې چې احمد مسعود او پلویان یې جګړې ته دوام ورکوي. احمد مسعود ویلي مونږ له طالبانو سره خبرو میز ته باید کینو. طالبانو ویلي مونږ په اسلام کې ښځو او نجونو ته ټول خپل حقونه ورکړي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان تر بیا ښې چارې.